سلامونه او احترامات می قبول کی ګرانو ملګرو خدای جوړ کی چې راته جوړ د ښه صحت خاوندان بیاست. ګرانو ملګرو غواړم چې تاسو ته په دغه ویډیو کې د ټایم والډس کمپنۍ د اکاونټ جوړولو طریقه دروښیم. نو ګرانو ملګرو کله چې تاسو د سپانسر د طرف څخه یا د ټایم والډس کمپنۍ د یو غړي د طرف څخه لینک ترلاسه کړئ، پر لینک باندې چې کله کلیک ووهئ تاسو ته به همدا صفحه مخته راسي. نو ګرانو ملګرو تاسو وینئ په لومړنۍ خانه کې نوم لیکل سوی دی یا ستاسو څخه نوم غواړي چې تاسو باید دلته خپل نوم ورکړئ. په دویمه خانه کې مو یوزرنیم غواړي چې تاسو په هغه یوزرنیم باندې بیا دوباره کولی شئ خپل اکاونټ را خلاص کړئ. یعنی په اوله خانه کې مو نوم غواړي، په دویمه خانه کې مو یوزرنیم غواړي. یوزرنیم ستاسو سره ستاسو د اکاونټ په خلاصولو کې مرسته کوي، اما په نوم باندې نشئ کولی چې خپل اکاونټ را خلاص کړئ، مطلق په یوزرنیم کولی شئ. په دریمه خانه کې ګرانو ملګرو تاسو وینئ چې ستاسو څخه ایمیل غواړي. ایمیل باید ښه قوي ایمیل وي چې د هیک کولو څخه یعنی څوک یې هیک نه کړي، داسې باید یو ایمیل ورکړئ. په څلورمه خانه کې تاسو وینئ چې کانټري مملکت غواړي، تاسو د کوم مملکت یاست، په کوم مملکت کې اوسیږئ هغه به ورکړئ. همدارنګه په پنځمه خانه کې پاسورډ غواړي، تاسو باید خپل پاسورډ د 8 تورو څخه اضافه ورکړئ. په پاسورډ کې مو باید لومړنی توري غټ وي، همدارنګه په پاسورډ کې مو باید حساب شتون ولري، ټکي شتون ولري، علامې شتون ولري، ترڅو ستاسو پاسورډ قوي واوسیږي. په دا لاندې خانه کې تاسو وینئ چې تاسو دوباره هغه پاسورډ ورکوئ ترڅو کمپنۍ درڅخه قبول کړي. په د آخري خانه کې ګورئ ریفایرلر چې دی، په دې کې تاسو ته کوم شی نه غواړي، دلته مطلق ستاسو هغه د سپانسر نوم لیکل سوی دی چې تاسو یې دعوت کړی یاست ټایم والډس کمپنۍ ته، یعنې دلته ستاسو څخه هیڅ هم نه غواړي. پوزیشن چې دی تاسو د لیفت طرف ادرس لیږلی یا دا لینک یې در لیږلی دی. همدارنګه کله چې تاسو دا ټوله خانې مکمل لیکئ دلته ستاسو څخه یو کیپ کوډ غواړي. په دا ژړه خانه کې چې دی دا به هم 90 کې په دا لاندې خانه کې، وروسته بیا په دغه لاندې کوچنۍ خانه باندې به چک مارک ووهئ. کله چې مو دا چک مارک وروسته به د راجسټر آپشن ووهئ ترڅو ستاسو اکاونټ راجسټر شي. نو راځم زه لومړی دلته نوم ورکوم. ایمیل چې تاسو هر ایمیل ورته انتخابوي مشکل نه لري. اوس ګورئ هغه ایمیل ته باید اوس تاسو دا ایمیل انتخاب کړئ، وروسته ستاسو و ایمیل ته دغه کوډ درځي، OTP کوډ درځي 6 عدده، هغه OTP کوډ به وروسته ورکوئ. کله چې مو کوډ ورکړئ ستاسو اکاونټ به ویریفای شي. همدارنګه دلته بیا پاسورډ غواړي. ګورئ کله چې ستاسو کوډ سره یو شانته وي نو دا خانه بیا سره نه وي، بیا مکمله زرغونه وي. راځم دلته د سپانسر نوم دی، سپانسر خو نه غواړي، دلته دغه ژړه خانه کې چې کوم خط را کړی دی دغه لیکم. کله چې مو دا هم مکمله کړئ تاسو به په دا کوچنۍ خانه باندې چک مارک ووهئ. کله دا چک مارک شو راجسټر بیا کړئ. دا چې تاسو خپل اکاونټ راجسټر کوئ ګورئ دلته وایي یوزرنیم باید د 6 تورو څخه اضافه وي ترڅو دې درڅخه قبول کړي. اوس ګوره زما څخه هغه اکاونټ هر څه قبول کړل، پاسورډ مې ورکړئ، نوم مې ورکړئ، کوډ مې ورکړئ، همدارنګه مملکت مې انتخاب کړئ، هر څه مې صحیح دقیق ورکړل. وروسته ماته داسې یو خانه مخته راوړي
په دا خانه کې به ګرانو ملګرو کم ایمیل چې تاسې ورکړی دی هلته هغه ایمیل ته یو 6 عدده کوډ درځي د او ټي پي په نامه کوډ درځي. هغه کوډ به کاپي کړئ په دې خانه کې بیا کلیک کړئ. کله چې مو دلته کلیک کړئ تاسې بیا ویریفای کړئ. چې ویریفای سو ګرانو ملګرو تاسې اکاونټ به جوړ سي د ټایم والډس کمپنۍ. نور په نور ویډیوګانو کې ما تاسو ته ښودلې ده چې نور اپشنونه د ټایم والډس کمپنۍ مې تاسو ته تشریح کړي دي. هغه په نور ویډیوګانو کې تاسو وګورئ. نو دا د ټایم والډس کمپنۍ د اکاونټ جوړولو طریقه ډېره اوسا طریقه وه. نو ستاسې د لا بریا په هیله مننه کوم.